سلام او درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي غواړم چې د پروګرام د درس سره سره د ترمیم دپاره هغه څه سره شریک کړم چې زموږ تاسې برمو والا ورونه ضرورت ورته پیښ سي، نو دغه ترمیم په اړه مو لږ څه معلومات نن سره شریکوله. انشاءالله د درس سره سره د پروګرام سره سره به ترمیم هم لږ سره نشروو. نو نن ترمیم په بخش کې یو ورور بټن راوړې وه، نو هغه اوسیتري وله. نو د اوسیتري دپاره چې کوم څه لوازم وي، کوم څه کول پکار وي، نو د هغه په اړه مو ویډیو درسره نشروله چې څنګه جوړیږي، باید څنګه جوړه سي. نو د هغه په اړه معلومات سره شریکوو. تاسو یو ځواني وکړئ چې زموږ په چینل کې نوي یاست او زموږ چینل د احمدي په نامه سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ. نو ستاسو کور ودان چې زموږ چینل څارئ او د هر درس ویډیو به درسره نشروو. ښه جالب او خوندور طرز کې خدای دې وکړي چې تاسې استفاده ځینې وکړئ او څه ځینې زده کړئ او څه ځینې نورو سره شریک کړئ. نو د هغه په اړه مو معلومات سره شریک کوله. نو راځئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. نو د ویډیو څخه به څه زده کړئ انشاءالله. راځئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ. قدرمنو عزتمنو لیدونکو څارونکو زموږ د چینل مینوالو، نو چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ یې کړئ او ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دا زموږ د ترمیم ځای دی. نو که کوم ورونه ترمیم کول غواړي او عیار سیسټم زده کول غواړي، موږ سره په دا شماره باندې میسج وکړئ، انشاءالله موږ خدمت کوو. ملګرو، دا زموږ د ترمیم ځای دی او په دا ترمیم کې زموږ سره انجینر صاحب شعیب شته. انجینر صاحب شعیب چې دی ملګري شاګردان هم لري، په ترمیم بخش کې هم لري او د عیار په سیسټم په بخش کې هم لري. نو کوم څوک چې د ترمیم کار زده کوي، کوم څوک چې د عیار کار زده کوي، نو موږ سره میسج وکړئ. انشاءالله په ډېر ښه انداز او په ډېر ښه تخفیف سره نو زموږ د لاسه تاسې یو فایده ویستئ او موږ به د دې سیسټم هم د ترمیم ده او هم به د عیار سیسټم ټول درته وښایو. سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه یم احمدي. تاسې زموږ د ترمیم ځای او مقر وینئ. موږ دلته ترمیم کوو او نن د یو انجینر صاحب زموږ ملګری دی، پښتون شعیب صاحب. نو دا چې دی زموږ د ترمیم انجینر دی او اوس یو بټن راوړې ده، د هغه چې دی اوسیتري پارټ راوړي. دغه پارټ راوړي صحیح دی، دا پارټ دلته آیټي راوړي. اوس موږ د سره بټن پی بي اپ راوړي او دا پی بي اپ چې موږ کله رن کوو بیا دی چې دی هغه دغه راوړي، اوسیتري راوړي. نو د دې اوسیتري د حل لپاره موږ غواړو چې د دې مشکل پیدا کړو او مشکل یې چیرې دی او مشکل یې په کوم ځای کې دی. په لومړي قدم کې باید موږ تاسو راسو دغه ولټیج وګورو. صحیح دی، د دا کوپلرانو ولټیج دلته په دغه دا جمع پښه ده او دا منفي پښه ده، دلته 5 ولټ راباسي. که چیرې دا 5 ولټه نه ول بیا کار په دې کې دی. که چیرې د دې درو سره ولټونه 5 پراوله نو بیا دا ځای سم دی. بیا راځو دغه ځای چې کوو دا مکمله پرزې په میګر چې کومه اندازه ته دلته په پیشکش یا په دغه اندازه راته وښیه چې په دغه اندازه قدر موږ چې کوو د اوسیتري پارټ. دلته مثلا دغه پرزې چې دي اوس ګردي من زه درښیم دلته چې دغه پرزه دا رقم تاسو وینئ هلته په میګر کې صحیح دی.
میګر دلته ستم پورته و ستم پورته کوي که دلته منځ ته راوه پرزه سمه ده که دلته یوړه پرزه سمه ده که دلته درته ازي پرې راوله بیا پرزه خرابه ده نو پرزې ساحه وګورو دا پرزې موږ ګردې چک کړلې سیدي پرزې چې دي هغه ټولې سمې دي نو راځو د دغه تورې سیانو ته د دغه ځای څخه برق راځي راځو اول د دغه ډیوډان څخه برق دی د بټنې ژمن ته راځي چې دلته دغه ځای ته راځي بیا د دې ځای څخه دغه حسیانو ته ځي بیا د دې حسیانو څخه دلته راځي سیدي ګورو چې مثلا اول برق دلته راځي اول برق دلته راځي د دغه چاپر یې دلته ورکوي دا ډیوډان یې بیا دلته ورکوي ژمنځ ته ورکوي دې ځای ته راځي د دې ځای څخه دلته راځي اوس یو ګورو چې آیا د دې لاین خو به نه وي خطا اول راځو د دې لاین ګورو سیدي میګر دا د اومې پښې سره کنیکټ دی سیدي یا اومه ده یا تمه ده دلته کنیکټ دی سیدي ستم پورته کوي پوره وینې کنیکټ دی ټچ دی اوس راځو آیا دلته خو به نه وي خطا دا دویم ډیوډ سره دی کنیکټ دی دلته وینې خطا ده دلته نه پورته کوي ته بل ورته ور چې پورته کړي دلته خطا دی دلته خطا دی مثال د ژمنځ دا بل ساعت مثال دغه میګر پښه ور چې دی پورته کوي که نه پورته کوي دلته هم خطا دی دلته دا خطا دی راځو د دې لاین کشي ورکو چې دلته برق ژمنځ ته نه راځي که ژمنځ ته راکلی ده به اوسیتري نه راوړل راځو د دې ډایوډ کنیکشن د ژمنځ سره کوو چې ژمنځ ته برق راسي بیا دې ته ورکړي بیا دې ته ورکړي بیا بټن چالانه سي اوس دغه دی شتون چې دی دغه دی اوس دې ټانکه لګوي او کنه شاید صاحب چې دی اوس دغه دی د اوسیتري د پارټ لپاره دغه دی ټانکه لګوي او کنکشن کوي بیا ګورو چې اوسیتري پارټ راوړي او که نه راوړي په دویم ډایوډ کې ولګېدی او په دویم حصې کې ولګېدی په دویم ډایوډ کې ولګېدی دا ډایوډان دي سید راولو یې داسې موږ د اومې پښې سره دلته کنیکټ کوو سیدي اومه پښه اومه یا اتمه اوس به شمار کړو چې څومره ده چشته پکار دی دا خو نه جی بي چې ده 2 3 4 5 6 7 اتمه ده سیدي اتمه سم وګورو چې دلته څومره پښه ده دا نه ده دغه ده سیدي څومره ده د 1 2 3 4 5 6 7 اتمه ده سیدي اتمه ده 1 2 3 4 5 6 7 دا اوس د اوسیتري پارټ ته دغه ځای سره راوړي ځکه تا کنکشن وکړي چې دی اوسیتري پارټ مثلا موږ پرزې ټولې وکتلې پرزې سمې دي سیدي په هغه صورت کې به دا کنکشنان ګوري چې پرزې سمې نو چې پرزې سمې شوې بیا تا ته معلومداره خبره دا ده چې کار یې په کنکشنانو کې دي برق اوسیتري سیان ته نه راځي سیدي دا باید لږ صفا سي لږ کوم ورکول سي کنې دا چانکه نه لګي صفا کول خالي دا دوړې چې دلته دي نسته سي هیڅ وینې صفا سو اوس یې ټنکه واخیستله ټنکه یې واخیسته اوس صفا سو هلته باید کوم ځای ټنکه لګوي باید هغه ځای صفا وي اوس مې ټنکه ولګوله اوس باید دلته وګورو چې د دا بل سره به نه وي ټنک صحیح شو اوس برق لکو چې آیا دا څنګه ده صحیح دی Zaczynam tacak inne karty. Czyli połowki. Why?
خیر هلته راولي ډیپلوما ده اوس ویډیو وینه او اوس دې ته برق ورلکو چې برق مو ورلکې وګورو چې د دې کنکشن سم سوی دی او که نه دی سوی نو که کنکشن سم سوی و او یې 3 پارټ به انشاءالله نه راوړي او اوس دلته برق لا نه دی راغلی رالی برق ځکه اوس د پی بي اپ راوړي پی بي اپ ته یو سټاپ بټن و دلته زموږ برق چې دی وریاز ده اوس کم دی صحیح دی شاباش موږ برق کم دی مشکل موږ د برق لرو مشکل اوس هغه پارټ اوس نه راوړي هغه ختم شو اوس راځو د دغه بټن چې دا د هغه مې لږ کمزورې ده موږ غواړو چې د دغه ولټیج په کم معیار په کم برق سره دی چالان شي دلته دا غواړي 380 برق خو را روان 180 دی فرق یې ډېر برق را کم کو بره دی برق په کم فولډر کې په اتم فولډر کې اوس دی معنا پر 300 ولاړ دی پر 180 ولاړ دی 180 یا 300 صحیح دی 160 را کم که اوس بټن چالان شي ته سٹارټ کړه څه د مشکل خو نه نو اوس په دلته پی بي 5 فولډر هم راشو کوي ځکه زموږ برق مشکل دی چې برق سره کوډونه موږ بدلوو دا پیرجی څه خرابه ده شبوک خرابیږي ته دا بورډ نه واړه ورکښېږه ښه څه پاک پویه کړه دلته خو لاندې دی ټچوالی لري یو منټ بل پاک ورسره وکړو یو اربه برق بند کړو یو چالان کړو دی به دلته اوس سم شي ویني اوس دا اوس یې 3 پارټس نه راوړي اوس یې 3 ختم اوس چالان شو نه او ځکه پنکې شی نسته کې اواز یې نسته نو اوس دی مکمله په مکمله ډول د اوس 3 پارټس له منځه ولاړی ملګری چاش کوم چې خلاص اوس یې باندې کوي ویډیو باندې سٹارټ چې کله دغه نوی در سره دغه د دوی خپل ګریس یې بولې کریم یې بولې دا د دوی خپل سریش دی نو که دا نه و در سره په سارا کې وي او ته ضرورت یې ولو نو بیا کولی سې چې دغه ګریس ورکې دا دی اوس شعیب خان دا دی ګریس ورکوي چې ځکه دا د دې لپاره چې دا ګرمه نه شي او چې ګرمه شي بیا وایي چوند دغه ځای چې دی هغه به ښه مضبوط ورته صفا کوئ ځکه وایي چوند پارټ دغه دوی د دا ځای سره وړي ښه به یې صفا کوي د خاورو څخه به یې صفا کوي نور ځای کې خاوي مشکل نه لري صرف د ایچ بي ټي ځای چې دی دا ځای به ښه صفایي دوی چې ایچ بي ټي په خپل ځای سمه ولګېږي نو بیا وایي چوند پارټ او وایي چوند پارټ چې دی هغه بیا نه راوړي نو دغه دی اوس دوی سره بسته کوي دا د پنکو کنکشن دی پنکې چې سٹارټ شي دغه بیچینه ټام باید وتړل شي که یو سوس پاتې شو یا د کنډکټران هغې مهم ده نور نو ټام comes in wider. دا د بټن سٹارټ کړه او موږ غواړو چې برق چک کو دا د سمرسیبل سیستم پورته کیږي سمرسیبل مناسب بالکل برابر دي څه خبره نشته موږ
ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست. زموږ یو انډیوال دی شعیب خان، نو دا چې دی انجینر دی، ځکه دی ترمیم کاري هم لري او داسې شاګردان هم لري چې ترمیم ورته ووایي، او داسې شاګردان یې هم روزلي دي چې اوس په کار مصروفه دي. نو تاسو زموږ چینل وینئ او زموږ د چینل څخه دا شی تاسو لیدلی سئ. او دا چې دی اوس به دی موږ ته اوسیتري پارټ راوړي. نو د اوسیتري پارټ چې کله انیمیټ راوړي نو موږ به بیا دا څپه کوو او څنګه به یې کوو.